اسلامي نظام او د دفاعي ځواکونو له نوي یونیفورم څخه مخکتنه. یونیفرمی که اینک امروز به نمایش گذاشته می شود برای ملت مسلمان افغانستان نشان خاصی اردوشان معرفی می شود توسط سرقماندانی اعلای قوای مسلح امارت اسلامی افغانستان امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله منظور گردیده و اینک به نمایش گذاشته می شود. په داسې حال کې چې ډېری ملتونه لا هم د ناامنۍ، پوځي تړلتیا او د هویت د لړزېدو په څپو کې لاس او پښې وهي، افغانستان د ثبات، نظم او ملي اقتدار په لور خپل ثابت ګامونه پورته کوي. د دفاعي ځواکونو د نوي یونیفورم څخه مخکتنه یوازې یو ظاهري بدلون نه دی، بلکې د یو منظم، ژمن او خپلواک ځواک د جوړېدو نښه ده. هغه ځواک چې له بهرنیو قدرتونو پرته د ټول هېواد د امنیت د تأمین مسئولیت پر غاړه لري. دا اقدام یو روښانه پیغام لري، هغه پیغام چې وایي د افغانستان امنیت نور په پردیو پورې تړلی نه دی. نن ورځ د دې خاورې اتل بچیان په اسلامي هویت، پوځي ډیسپلین او له ایمان څخه په راپورته سوي روحیې سره د هېواد له خاورې، عزت او خپلواکۍ څخه د دفاع مسئولیت پر اوږو اخیستی دی. نوی یونیفورم د بېنظمۍ، تړلتیا او د تیرو تحمیل شوو بیلګو له پټې پیروۍ څخه د تېرېدو ښکارندویي کوي. نماد هویت و وحدت و عزت و عظمت و دبدبه و شان و شوکت اردوی اسلامی ماست و یکی همه اردوی ما، بخشی از اردوی ما یا بخش‌های از نیروهای مسلح ما با لباس خاص، با رنگی از لباس خاص ملبس می شوند و مأمور می شوند که از اون لباس استفاده بکنند و از غیرش نه. این ارزش امو اردوی اسلامی را منعکس میکنه و نمایان میکنه. د طالبانو د حکومت دفاعي ځواکونو نن ورځ یو تیتو پرک ځواک نه، بلکې یو منسجم، یو موټی او هدفمند جوړښت رامنځته کوي. هغه جوړښت چې په هغه کې اطاعت، مسئولیت منل او اسلامي شریعت ته ژمنتیا په لومړیتوب کې ده. دا یونیفورم د هغو مجاهدینو د صفونو د یووالي نښه ده چې کلونه کلونه د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کړې او اوس د اسلامي نظام د ساتنې په سنګر کې ولاړ دي. اسلامي امارت ښودلې ده چې د بشپړ امنیت د تأمین ترڅنګ د خپلو ځواکونو نظم، بڼې، روحي او هویت ته هم جدي پاملرنه کوي. هغه چاره چې د نړۍ په ټولو مسلکي او خپلواکو پوځونو کې یو بنسټیز اصل ګڼل کېږي. د عامه افکارو له نظره دا اقدام ملي باور پیاوړی کوي. کله چې خلک امنیتي ځواکونه په منظمې، یو موټي او ځواکمنې بڼه ویني، په ټولنه کې د امنیت، هوساینې او ثبات احساس پیاوړی کېږي. دا باور د افغانستان د راتلونکي لپاره یو لویه پانګه ده، هغه پانګه چې په کلونو جهاد، سرښندنې او ټینګښت سره ترلاسه شوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه ناسم انځور وړاندې کړي، دا ډول اقدامات د هغوی د رواني او تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو عملي او میداني ځواب دی. نوی یونیفورم نه په شعارونو بلکې له میداني حقیقتونو سره غږیږي، هغه حقیقت چې د امنیت، حاکمیت او کورني اقتدار په نوم دی. په پای کې باید وویل سي د دفاعي ځواکونو له نوي یونیفورم څخه مخکتنه یوازې یوه خبري پیښه نه ده، بلکې د یوې لویې پروسې برخه ده. د حاکمیت د تثبیت، د امنیت د ټینګښت او د یو باعزته افغانستان د جوړولو پروسه روښانه ده. نننی افغانستان د یو ځواکمن حاکمیت، باثباته امنیت او خپلواک دفاعي ځواک لرونکی هېواد دی. هغه ځواک چې له خاورې، اسلامي ارزښتونو او د دې خاورې له ملي عزت څخه ساتنه کوي.